قدرمنو مینوالو سلامونه می قبول کړئ چې وخت تیریږي د انسان وینې سپینیږي او د یو بل په وینو باندې لاسونه سره کیږي. د پښتونخوا په صوابۍ کې د 14 یا 15 کالو جینۍ چې ایمن نوم یې خپله مور یې ډېره په بېدردۍ سره وژلې ده او بیا خپل یار سره د کور نه هم وتلې ده. خو افرین د صوابۍ ټوپۍ پولیسو ته چې زر تر زره دغه جینۍ او د هغې یار نیولی دی. دوستانو په ویډیو کې د مخکې تلو نه وړاندې تاسو ته خواست کوم که تاسو تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې د پښتو پوسټ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت ورسي. قدرمنو یو ډیر دردونکی خبر مو له نظره تیر شو چې صوابۍ ټوپۍ کې پولیسو هغه هلک او جینۍ نیولي دي چې دغه جینۍ خپله مور په ډیره بېدردۍ سره وژلې ده. د واقعي تفصیل داسې دی چې دې جینۍ سره د یو هلک یارانه وه او دا هلک د دې جینۍ رشته دار هم و. خو دې جینۍ ته مور اجازت نه ورکولو چې هلک سره خبرې وکړي، رابطه ورسره وساتي، ځکه چې ټولې پښتنې میندې دا خبره ښه نه ګڼي چې د هغوی اولادونه د بې حیا شي. مور یې د هر څه نه خبره شوې وه. مور یې د لور نه موبایل هم اخیستی و، خو جینۍ وایي چې مور به مې راته ډېر نصیحتونه کول او په همدې به یې را سره جنګ هم و چې بیا یې د پلار په تمانچه خپله مور ویشتلې ده او هلک ته یې بیا رینګ کړی دی چې راشه. هلک هم اوس پولیسو سره دی او پولیسو نیولی دی چې هغه په خپلو خبرو کې ویلي دي چې زه په پنډۍ کې کار روزګار کوم. ما ته چې کله دې جینۍ ټلیفون وکړو چې زه تا پسې د کوره راوتلی یم او ته زر تر زره ځان راورسوه. هغه وایي کله چې زه د پنډۍ نه جهانګیري ته راغلم او دې جینۍ سره میلاو شوم نو ما ته معلومه شوه چې دې جینۍ یعنې ایمن خپله مور نهاره بیبي ډېر په بېدردۍ سره وژلې ده. نو ما بیا دا جینۍ د خور کور کې پرېښوده او زه ترې لاهور ته لاړم. ډېر زیات انسان خفه شي چې دا کوم حال شروع دی. د مور د خپو لاندې جنت وي او جنت حاصلول داسې اسانه خبره هم نه ده، خو بیا همدا جنت الله پاک د مور خپو ته راوستی دی او د مور د خپو د لاندې جنت ایښی دی. خو دا ظالمان خلک خپل جنت صرف د دې لپاره قتلوي چې خپل یار سره خپل شهوت سوړ کړي. افسوس د داسې لعنتي خلکو په حال باندې. قدرمنو دا و د نن ورځې دردونکې او تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسوو. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي معلومات، ویډیوګانې او خبرونه د ټولو نه مخکې تاسو ته در ورسي او تاسو یې وګورئ او د حالاتو نه خبر شئ. ډیره مننه.